دقیقاً 5 سال پیش در 22 اسد سال 1400 خورشیدی شهر پلعلم لوگر در جریان عملیات الفتح توسط مجاهدین امارت اسلامی به گونه کامل فتح شد. باشندگان ولایت لوگر این روز را یکی از روزهای تاریخی، فراموش ناشدنی و سرنوشت ساز برای افغانان یاد می کنند و می گویند با شکست قوت‌های اشغالگر کشور به مرحله تازه تاریخی و سیاسی برگشت و حال حمایت، تقویت و تحکیم نظام اسلامی ضروری است. همکاری میان مردم و مسئولان را مسئولیت مشترک شهروندان برای تامین ثبات و پیشرفت کشور مهم می‌خوانند. مګه خوشحالي ګو ډیر زیات خوشحالي ګو ذهن تم دار ازي چې لغنه مخ کې به قتل قتال مرګونه ول سړی بدلای نسو ګرځیدای بنسو. الحمدلله هغه ورځ چې راځي مګه دومره خوشاله یو لکه اخترونه چې په مګ باندې راځي لکه د اختر ورځ چې منزل کې هغه نه یو په څلور چنده مګه دی ورځ ته خوشاله یو. ان شکر عملی نعمت ای است که این نظام را از این نظام با تمام توان و با تمام قدرت خود دفاع بکنیم. به خاطر بقای از این نظام شب و روز عرق بریزیم. ځبانې خو دې موږ دایمي عمر کې څومره عمر هم چې تېر شوی غږ مو پرې کړی دی چې د نظام تر شا ودرېږئ او د نظام حمایت وکړئ. هغه ناخوالې او یا هغه کړنې چې کوم ځای کې هغه د ولس په تاوان باندې وي هغه له نظام سره همکاري وکړئ تر هغو نظام په خپلو پښو او د هغه د نظام د نظامي له نګاه نه او د هغه د اقتصادي نګاه نه په خپلو پښو ودرېږي تر هغو موږ تاسې به یو سوکالي سره مخامخ. در همین حال یکی از شخصیت‌های جهادی لوگر نیز بر اتحاد، اتفاق، همدلی و همکاری میان مردم و مسئولان تاکید دارد و میگوید که تامین ثبات، توسعه و پیشرفت کشور نیاز به همکاری همه‌جانبه دارد و از مردم و جوانان میخواهد که در تحکیم و تقویت نظام اسلامی همکاری نمایند. نن هغه ویاړلې ورځ ده چې هغه ورځ 15 کاله مخکې د لوګر ولایت په مجموع کې ټول ولسوالۍ فتح شولې او لوګر ولایت مرکز هم فتح شو. چون لوګر ولایت د کابل دروازه حسابېږي نو ډېر مهم ولایت و. ولستم دا پیغام ده نو که څنګه چې امارت دومره په غټه پیمانه کارونه وکړل نو تاسې د نظام تر شا ودرېږئ. ځوانانو باندې هم د غږ ده چې خپل فرهنګ و عنعنات و اسلام و دین ته باید موږ تاسې متحد واوسو او وفادار ورته واوسو. لکه څنګه نظام چې په موږ حق لري نظام په د عام ولس همدغسې حق لري. د نظام ساتنه به همدغه خلک کوي. قابل ذکر است که با سپری شدن 5 سال از 22 اسد 1400 خورشیدی باشندگان لوگر بار دیگر بر تقویت نظام، تامین وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان و همکاری برای ثبات و پیشرفت کشور تاکید می‌کنند.